او د دا قسمه یارانو نه مې ډېره یره کېږي د دا قسمه یارانو نه مې ډېره یره کېږي دا خوله چې څوک د ګوړې نه خوږه ساتي سړیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو عربستان مومند د کیمرامین اسد الله هجران سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پاته را موږ شاعرانو پسې ګرځو نوې نوې شاعران ځان سره ملګري کوو او د هغوی نه کلامونه ریکارډ کوو بلې ډبه کې او تاسو ته یې وړاندې کوو. نو نن موږ سره عباد الله عباد صاحب مېلمه دی په بله ډبه کې. دوی مسافري کړې دی 2 کاله هلته زموږ پروګرامونه ډېر انجوای کړي دي. نو نن دوی راغلي دي زموږ ته پروګرام کې مېلمانه دي او موږ ته به کلامونه اورئ. عباد الله عباد صاحب اول خو تسلیم شي وایو پاکستان ته په واپس راتګ باندې او سلامونه مې قبول کړئ او خپلو ناظرینو ته څو خبرې کول غواړئ نو ته ویې کړئ. ډېره مهرباني ډاکټر عربستان مومند صاحب ستاسو ټیم د حضرت الله هجران صاحب ستاسو کار او زیار ته ډېر په قدر ګورم. د پښتو ادب خدمت کوئ دا ډېر یو ښه کار دی او باقي زه خو به دا ووایم چې زموږ شاعري کوو دا پروګرام به موږ په ملیشیا کې اورېدو ډېر خوندونه به هم ترې اخیستل ډېر زده کړه به هم ترې کوله ښه ښه شاعران پکې راغلي او زه خو خپل تعارف به وکړم چې زه د ضلع مومند تحصیل حلمزی سره تعلق لرم او مومند ادبي غونچه او مومند ادبي ټولنې سره زموږ ناستې دی هغوی سره زموږ زده کړې کوو هغوی کې مشاعرو کې ګډون کوو. کلامونه بس کم کلام منتخب کړی نو هغوی پته مې ځکه چې موږ خامخا د خولې نه داسې خبره وځي چې بیا هغوی پته مې نو کم کلام منتخب کړی. ارشاد د هغې نه مخکې یو 2 شعر دي. ارشاد قطعه ده وایي خدایه ولې مې دا زړه داسې نری شي خدایه ولې مې دا زړه داسې نری شي ټول د یار د عشق په غم سورې سورې شي. مننه. خدایه ولې مې دا زړه داسې نری شي ټول د یار د عشق په غم سورې سورې شي او زړه مې ډک شي د ژړا سترګې له نمه زړه مې ډک شي د ژړا سترګې له نمه را په زړه چې کلیوال مازدیګری شي. مننه. یو غزل دی وایي لکه درد چې د پرهر د پاسه کینی روماني غوندې غزل دی لکه درد چې د پرهر د پاسه کینی په زړه داسې مې دلبر د پاسه کینی او چې دا ستا جمال کې هغه ښکلا نشته چې دا ستا جمال کې هغه ښکلا نشته کومې خړه د نظر د پاسه کینی او مغربي انسانیت به زده نه کړي مغربي انسانیت به زده نه کړي سپوږمۍ سکې کو د لمر د پاسه کینی. مننه. او نه یې وینم نه ترې چېرته تښتېدی شم نه یې وینم نه ترې چېرته تښتېدی شم ستا هر غم راته د سر د پاسه کینی. ډېر زبردست. مننه. او پښتانه یو طنزیه غونډه کې شعر دی پکې پښتانه په موټرسایکل داسې ښکاري پښتانه په موټرسایکل داسې ښکاري لکه چرګه چې د خر د پاسه کینی. مننه. نو څوک یې څه کوي چې حق ویلی نه شي څوک یې څه کوي چې حق ویلی نه شي که ملا شي د منبر د پاسه کینی. مننه. د لمبو کې خدایه څوک داسې پیدا که د لمبو کې خدایه څوک داسې پیدا که امن راولي د شر د پاسه کینی. مننه. اوچت هغه دی چې خلکو ته اوچت شي اوچت هغه دی چې خلکو ته اوچت شي اوچت نه دی کو د غر د پاسه کینی. مننه. او که هر څه وي د عباد په تخیل کې که هر څه وي د عباد په تخیل کې ستا یادونه پې اکثر د پاسه کینی. ډېره مننه. وایي څه چل دی بس په ما کو د الهام لارې بندېږي د فکر تخیل مې په هر ګام لارې بندېږي هماغه قبایل دي خو آزاد هغسې نه دي هماغه قبایل دي خو آزاد هغسې نه دي بس مه راځه اشنا دلته ماښام لارې بندېږي. او یو غزل دی چې ګوره څه دي خو الهام دی شاعري ګوره څه دي خو الهام دی شاعري بس د مینې یو پیغام دی شاعري او د ټولنې د غمونو معجمه ده د ټولنې د غمونو معجمه ده نه یو کلی نه یو قام دی شاعري او د هر چا د زړه آواز پکې موندی شي د هر چا د زړه آواز پکې موندی شي هر یو درد لره آرام دی شاعري او د اسمان د ښایستونو په شفق کې د اسمان د ښایستونو په شفق کې یو سکڼی سکڼی ماښام دی شاعري او د جانان د محبت په تصور کې د جانان د محبت په تصور کې د شفق د میو جام دی شاعري د نفرت او د تیرو نه راوتل دي د نفرت او د تیرو نه راوتل دي د رڼا په لورې ګام دی شاعري دا دم د رباب ټنګ دی چې غږیږي
دا دم د رباب ټنګ دی چې غږیږي د درخو د زلفو دام دی شاعري او د غني د لیونتوب ډکې پیالۍ دي د غني د لیونتوب ډکې پیالۍ دي هم ساقي دی هم خیام دی شاعري او شاعري تر سپک مه ګوره عباده شاعرۍ تر سپک مه ګوره عباده پښتنو کې لوړ مقام دی شاعري خلک بره وختل سپوږمۍ پسې خلک بره وختل سپوږمۍ پسې او موږ لا وږي ګرځو په ډوډۍ پسې او اوس هم د لاټین په رڼا ژوند کوو اوس هم د لاټین په رڼا ژوند کوو سترګې مو ړندې شوې په بجلۍ پسې مهرباني وایي زړه کې پوهېږي خو اظهار ته مې خوله نه جوړېږي زړه کې پوهېږي خو اظهار ته مې خوله نه جوړېږي او یوه خبره ده خو یار ته مې خوله نه جوړېږي مننه زړه کې پوهېږي خو اظهار ته مې خوله نه جوړېږي او یوه خبره ده خو یار ته مې خوله نه جوړېږي او د زړه خبره مخامخ یار ته کول او بیا زه د زړه خبره مخامخ یار ته کول او بیا زه دومره شرمېږم چې ریبار ته مې خوله نه جوړېږي مننه وایي دا خاموشي مې د وفا ښکاره ثبوت وګڼه دا خاموشي مې د وفا ښکاره ثبوت وګڼه زخمي زخمي شوم خو ازار ته مې خوله نه جوړېږي مننه او مجبوري نه ده خو بس څوک خفه کولی نه شم مجبوري نه ده خو بس څوک خفه کولی نه شم په دغه وجه بس انکار ته مې خوله نه جوړېږي مننه او په ګونګه خوله ورسره ځمه تل په ورکو لارو په ګونګه خوله ورسره ځمه تل په ورکو لارو په کندو سر دی خو سالار ته مې خوله نه جوړېږي مننه دا هم پکې یو طنزیه غونده کې شعر دی وایي د خپل ضمیر مې شرمنده کړي ډېر په دغه وخت کې د خپل ضمیر مې شرمنده کړي ډېر په دغه وخت کې غریب ته نرم خو مالدار ته مې خوله نه جوړېږي مننه او مقطع چې مننه انکار به وي راځه راځه د چا دپاره به وي انکار به وي راځه راځه د چا دپاره به وي عباده ستا غوندې دلدار ته مې خوله نه جوړېږي هغې نه مخکې یو دوه شعره دي وایي ما خپله خودداري بایللې نه ده په یو حال کې ما خپله خودداري بایللې نه ده په یو حال کې د ژوند په هره سخته مزدورۍ مې ګوتې ایښي ډېر زبردست او نن بیا غزل په خپله زندګۍ لیکم عباده نن بیا غزل په خپله زندګۍ لیکم عباده نن بیا ګوره په خپله شاعرۍ مې ګوتې ایښي یو غزل دی وایي مخونه د شیشې په شان ښایسته ساتي سړیه مخونه د شیشې په شان ښایسته ساتي سړیه ذهنونه په والله څومره ګنده ساتي سړیه او خبره به په شونډو کې یوه ساتي سړیه خبره به په شونډو کې یوه ساتي سړیه دننه به په زړه بله قیصه ساتي سړیه او سړی به چې اوس کومه عقیده ساتي سړیه سړی به چې اوس کومه عقیده ساتي سړیه د کوم ملا به کومه مسله ساتي سړیه مننه سړی به چې اوس کومه عقیده ساتي سړیه د کوم ملا به کومه نظریه مسله ساتي سړیه مننه او په خوله باندې خو هر سړی بس عاشق رسول دی په خوله باندې خو هر سړی بس عاشق رسول دی چې زړه کې به همدارنګې جذبه ساتي سړیه مننه او د دا قسمه یارانو نه مې ډېره یره کېږي د دا قسمه یارانو نه مې ډېره یره کېږي دا خوله چې څوک د ګوړې نه خوږه ساتي سړیه مننه وایي د دا قسمه یارانو نه مې ډېره یره کېږي دا خوله چې څوک د ګوړې نه خوږه ساتي سړیه او د مخ ته تاثراتو نه د زړه حلونه اخلي د مخ ته تاثراتو نه د زړه حلونه اخلي یاران مې اوس دومره تجربه ساتي سړیه مننه او مقطع ده وایي عباده اوس یاران هغه یاران نه دي خبر شه عباده اوس یاران هغه یاران نه دي خبر شه عباده اوس هر سړی موقع ساتي سړیه په کلي کې چې هره ورځ مزدور را پیدا کېږي په کلي کې چې هره ورځ مزدور را پیدا کېږي بیګار خو به د خان بابا ضرور را پیدا کېږي په کلي کې چې هره ورځ مزدور را پیدا کېږي بیګار خو به د خان بابا ضرور را پیدا کېږي او شاعره ته د خپلو لس د فکر ترجمانې شاعره ته د خپلو لس د فکر ترجمانې دا ستا په برکت قوم کې شعور را پیدا کېږي مننه او
خوشاله خپه مشي ستا په خاوره کې مستی ده خوشاله خپه مشي ستا په خاوره کې مستی ده د خاوره کې به خامخا منصور را پیدا کیږي مننه ډیره مننه خوشاله خپه مشي ستا په خاوره کې مستی ده د خاوره کې به خامخا منصور را پیدا کیږي او زمونږ د سړیتوب نه خلک بله معنی واخلي زمونږ د سړیتوب نه خلک بله معنی واخلي بیا ځکه په دې خلکو کې غرور را پیدا کیږي ډیره مننه او په څه باندې موږ ځان ته مهذبه خلک وایو په څه باندې موږ ځان ته مهذبه خلک وایو خپه یو چې کورونو کې ملور را پیدا کیږي مننه او عباده دغه ټول د لیډرانو برکت دی عباده دغه ټول د لیډرانو برکت دی زموږ په معاشره کې چې مجبور را پیدا کیږي او په کلي کې چې هره ورځ مزدور را پیدا کیږي بیګار خو به د خان بابا ضرور را پیدا کیږي ډیره مننه ډیر ښه ګرانو کتونکو دا و عباد الله عباس صاحب چې تاسو کلامونه واورېدل څنګه موږ خامخا د خپل رای نه خبر کړئ یو وړوکی غوندې خواست دی زموږ چینل د یوټیوب بله ډیوه دا سبسکرایب کړئ بیل آیکن آل کلیک کړئ او تاسو ته به زموږ ویډیوګانې د ټولو نه مخکې په یوټیوب باندې راځي او بله ډیوه باندې زموږ فیسبوک پیج دی دا سره لایک کړئ فالو کړئ ملګرو سره شیر کړئ دا پروګرام موږ عباد الله عباس سره وکړو څنګه و ستاسو خوښ شو موږ به د کمنټس نه په اندازه لګو د شیر نه په اندازه لګو تاسو موږ له خامخا ډاډ راکړئ دا د شاعرانو دپاره د حوصلې یو ذریعه ده زموږ دپاره چې موږ کوم کوششونه کوو د دې دپاره د حوصلې یو ذریعه ده نو اوس غواړم اجازت عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله هجران سره میا منډې ګنداو بله ډیوه د الله په امان